څه معنا سیال او د ناسیال پوښتنه څه معنا چیرې چې د قدر نه وي مه ورځه هلته د محبت غوښتنه څه معنا څو واره مې کړله تجربه یاره نه راله په ښه د نن سبا ځوانه عیسی خان ارماني شاعر نو څه وایي خوشاله غیبت کوي زموږ حریفان راچې کوی نسې واده مه کوه زړه دې یارې نه وي پر مې مه کوه یاره محبت څه د زور کار نه دی شناخت چې نه کوې نو باندې مه کوه فرمای د صلاح الدین شایسته احمد شایسته محیب شاکر د نادر ارماني خاص فرمایش دی ورجان دشار موزیک والا وصیب الدین خاکسار و شاعر ساخان ارماني برخه کې سراد لالا خان مخلص و تاریخ جان ممراج نظر سخت د بیتاده زندگی زما وخوړل غمونو ښه ځواني زما زمونږ د دوکان په تیار وساتئ اریان ډېر سینټر کچلاق پلازا کچلاق یاره زه خو نه ولم حول داسې ستا په تګ ولاړله مستي زما نو مې کړلو بد د محبت ګوره خېږې د محبت څه نفرت ګوره هر سړی در خپل مطلب یار بوله وکړه در مطلب صداقت ګوره ستا یرول ګرانه د بیخي یاره نه یې زما پر څنګ ما ژړوي یاره ما وتا چې کوم خلکو جلا کړلو یو یو به زه ولم پر تندي یاره موږ دا څو یاران خاص لکه ورونه یو ډېرو سره ګران دی یو تن زړونه یو زړه به نو د زړه څه بېلېدای نسي تېر موږ په یاري کې
زړه لري تور جان دلشاد په مرغۍ بازار کې ښه میوزیک لري بل ورک شوقي هم دی غواړي سپوای اجي نظر طارق جانو عارف خان د بلایر او نکیب کریم سپیډي والا خاص فرمایش سره دراته اولاد ځوانه او دا جغنی پوپالو علاوه جناب غانو د بادشاه غاو شیدا صادقم فرمایش دی اوهو واره پردیس بادشاه او د شانی کالج والا فرمایش د بلاګي خپل زړه یې خوړلی په هر یار خلکو قسمت خوار خلقو دا د عثماني یاران درشه یما بلاج جانان تا ته درشه یما جیلانی و قاسم په صفات ارزي سمسور دی تل حبات گرزی لازو ما یاران دی تل حبات گرزی خانو پاو لالا خان دیوی ژوندی گرزی شایستا پر چمن شار گرزی زهیر تا ته تل سلام